د امریکا ترڅنګ ناټو هم له افغانستانه د عسکرو ایستلو بهیر پیل کړ. امریکایي او ناټو چارواکو له افغانستانه د خپلو وروستیو عسکرو د ایستلو د بهیر پیلولو څخه خبر ورکړی دی. فرانس پریس خبري اژانس د ناټو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د ټلوالې غړو هیوادونو له افغانستانه د عسکرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. ورته مهال الجزیرې ټلویزیون د سپینې ماڼۍ په حواله خبر ورکړی چې له ناټو سره هم مهاله پینټاګون هم له افغانستانه د پاتې امریکایي عسکرو په ایستلو پیل کړی او په دې اړه لازم تدابیر یې هم نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د خوندي ایستلو په موخه به افغانستان ته سلګونه ځانګړي ځواکونه او B-52 جنګي الوتکې هم واستوي تر څو د راوتلو پر مهال د ممکنه ګواښونو په وړاندې مقابله وکړی شي. امریکایي او ناټو چارواکي اندېښمن دي چې د مۍ میاشتې لومړۍ نیټې وروسته ښایي طالبان په افغانستان کې په میشتو بهرنیو ځواکونو خپل بریدونه له سره پیل کړي، کوم کار چې د امریکایي چارواکو په خبره د سولې روان بهیر ته زیان رسولی شي. طالبان بیا استدلال کوي چې د دوحې تړون مطابق به ټول بهرني ځواکونه د مۍ میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي چې د نه وتلو په صورت کې بیا هر قسم بدو پایلو مسؤلیت هم امریکایي چارواکو ته متوجه وي.